فصل دی په بیان د غسل کې. مناسبت د دغه فصل د مخکې فصل سره په دې طریقه د مولوي صاحبانو ووایه هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د طهارت صغرا نه نو اوس شروع کړله په طهارت کبرا کې. غسل دا لوی طهارت دی او دسه وړوکی طهارت و. بیا دغه وړوکی طهارت په دې لوی طهارت باندې مقدم که. وجه دا ده چې دا وړوکي طهارت ته د دې لوی طهارت په نسبت ضرورت زیات دی. غسل ته ضرورت کله ناکله وي او اودس ته ضرورت هر وخت کې وي، نو هغه مقدم که او غسل چې دی دا ورپسې وروستو که. غسل راغی مولوي صاحبانو په دې کې د لغت په اعتبار باندې فقهای کرام لیکي علما چې غسل یا غسل د غین په زبر سره دا مصدر دی راځي په معنا د وینځلو سره. غسل په کسرې د غین سره دا هغه آلې ته ویلی کېږي چې د کمې آلې په توسط څوک یو شي لره وینځي، لکه مثلا صابون وغیره. دې ته څه شی ویلی کېږي؟ غسل ویلی کېږي. او غسل په پیش سره دا د اغتسال اسم دی په معنا د غسل کولو سره یو، او هغه اوبو ته هم وایي چې په کومو اوبو باندې غسل کولی شي. نو غسل دا بیا دی دیږي کې په معنا د اغتسال سره غسل کول، ځان وینځل، ځان لمبوله. مولوي صاحبانو هر کله چې مو د غسل معنا وپېژندله نو شارح دیږي کې وایي چې د غسل دپاره خپل فرایض دي، لکه څنګه چې فرایض د اودس دپاره موږ او تاسو ولوستل 4، نو همدقسې دی وایي د غسل دپاره هم فرایض دي. هغه فرایض د غسل څو دي نو تاسو یو ځل عبارت ووایئ. و فرض الغسل دی وی فرض د غسل مزمزه دا استنشاق دی. و غسل سائر البدن یو د ټول بدن وینځل دی، د ټول بدن وینځل دا په غسل کې چې دی فرایض دی. خو عند الاحناف موالک حضرات وایي چې په غسل کې فرایض دا 5 دي. نیت کول دی ټول بدن ته اوبه رسول، د جسم په ټولو وختو کې خلال کول، او 4 مګل سولول د اندامونو، او 5 چې دی اندامونه پرله پسې وینځل. دا 5 فرایض دي د موالکو په نس. شوافی وایي د هغې په نس باندې غسل کې 2 فرض دي، یو نیت کول او دویم په ټول بدن باندې اوبه بیول او ټول بدن ته چې دی اوبه رسوله. د حنبلیانو په نس باندې مولوي صاحبانو هغې وایي د غسل یو فرض دی، یو فرض دی، او هغه څه شی دی؟ ټول بدن ته وایي اوبه رسوله. نو او په ټول بدن کې خو وایي دغه رنګې خولو پوزه وغیره چې دی دا ټول شامل دي. نو هغې وایي یو فرض لري باس چې باید ټول بدن چې دی وینځي. او د احنافو په نس باندې غسل کې 3 فرایض دي، خوله وینځل او پوزه وینځل او ټول بدن وینځل، بدن ته اوبه رسول. دا چې دی فرایض د چا دي؟ د غسل دي. نورالایضاح کې یا دغه رنګ صاحب د تنویر الابصار چې تاسو وګورئ مولوي صاحبانو، نو هغې بیا درته لیکلي دي چې ارکان د غسل دا 8 دي. لږ تفصیل بیا پکې کوي. بریت، وروځې، نوم، دغه رنګې چې دی د ګیرې وینځل، د فرج وینځل، دا شیان چې دی دا وایي په غسل کې څه شی دي؟ د فرایضو د جملې نه دي. خو مشهوره دا د عند الاحناف چې کومه خبره دلته ذکر کړې ده نو دی وایي په غسل کې چې دی 3 فرایض دی، خوله وینځل یو، او دا رنګې چې دی پوزه وینځل دا 2،
او د ټول بدن وینځل. مزمزه چاته وي مخکې اودس کې مې درته تفصیل کړی، د استنشاق تفصیل مې هم درته کړی. وعند شافعي پنس د امام شافعي رحمت الله علیه باندې هما سنتان، دا دواړه سنت دي په اودس کې. خوله وینځل او پوزه وینځل دا سنت دي. لقوله علیه السلام، د وجه د دې قول د نبی علیه السلام نه. محبوب فرمای 10 من الفطرت، لس شیان چې دی من الفطرت دا د فطرت نه دی، ای من السنه. هغه لسو شیانو کې وذکر منها المزمزه والاستنشاق، پاغي کې مزمزه او استنشاق چې دی دا داخل کړي دي. ولهذا کان سنتین، او د دې وجه نه دا دواړه سنت فی الوضوء په اودس کې. نو احناف او شوافی وی په اودس کې خو سنت اتفاقا، او په غسل کې احناف ورته فرض او شوافی چې دی دا ورته سنت وی. او امدا قول د حسن بصری، د زهری، قتاده، ربیعه او د نور علماء کرامو را نقل شوی. د امام احمد رحمت الله علیه مشهور مذهب دا دی چې دا دواړه په اودس او غسل کې واجب دي. دلیل ویلی لقوله علیه السلام، دا حدیث امام ابو داود، امام مسلم رحمه الله، امام ترمذی، امام نسائی، د ټول علماء کرامو چې دی دا راخستی دی. او حدیث کې لس شیان ښودلی شوي دي د فطرت نه. هغه لس شیان کوم دي؟ د بریتو تراش کول، کمول یا خریل د مشرانو دپاره، ږیره اوږدول، مسواک وهل، پوزې ته اوبه اچول او پاکول یې، نوکونه پرې کول، د ګوتو بندونه او جوړونه پاکول، د تخرګ ویښتان صافول او لرې کول، د نامنه لاندې ویښتان لرې کول او استنجا کوله. او دا راوي د حدیث وی لسم څیز ما نه هیر شه مګر دا چې هغه به مزمزه وي، دا چې هغه به مزمزه وي. نو دې ځای کې تاسو وګورئ مولوي صاحبانو فطرت راغلی دی، او د فطرت نه مراد څه شی دی؟ سنت. لس شیان من الفطرت من السنه، نو په هغې کې مزمزه داخله ده. ولنا قوله علیه السلام، او زمونږ دپاره لنا قوله تعالی، زمونږ دپاره دلیل دا قول د الله تعالی دی. وان کنتم جنوبا فطهروا، که تاسو جنوب یئ نو فطهروا، ځانونه ښه پاک کئ، ښه پاک کئ. اوس ته وګوره، وهو امر بتطهیر جمیع البدن، او دا امر دی په تطهیر او په پاکولو د ټول بدن سره. که جنوب یې ټول بدن ښه پاک کوي. الا ان ما یتعذر، مگر هغه چې رسول وي متعذر وي، رسول د اوبه هغه ته خارج عن النس، هغه خارج دی د نس نه، هغه د نس نه بیرون. بخلاف الوضوء، په خلاف د اودس، ځکه واجب په هغې کې وینځل د مخ وه، او مواجهه فیهما منعدمتونه، او مواجهه خو په خولو په پوزه کې څه شی دی؟ منعدمه ده. نو هلته وایي چې فغسلوا وجوهکم، نو وجه هغې ته وایي چې په کوم شي مخکې مو ویلې مواجهت راځي، او مواجهت په هغه اندازه راځي چې کوم ظاهر کې ښکاره کېږي. اوس خوله پټه که دننه او پوزه بنده ده، نو دا د پوزې دننه او د خولې دننه حصه چې دی دا د من المواجهت ده، نخکاره کېږي خو نه. نو د دې وجې نه هلته هغه اندازه وینځل څه شی و؟ فرض و. او دننه پوزه وینځل او خوله وینځل دا وایي پکې سنت و، ځکه هلته مواجهت نه و. او هر چې غسل دی نو په غسل کې راغله وان کنتم جنوبا فطهروا، صيغه د مبالغې ده. نو چې صيغه د مبالغې ده نو دلته مواجهت نشته، نو ظاهر بدن هم وینځه، او کوم ځای ته چې اوبه رسول ممکن و متعذر نه وه، نو د هغې وینځل هم در باندې څه شی دي؟ هغه فرض دي، او په کار دا ده چې وینځئ. دا یو شو. نو فطهروا صيغه د چا راغلې؟ د مولوي صاحبانو د مبالغې. اوس امام شافعي رحمت الله علیه استدلال کو د حدیث ننو د مبارک وی والمراد بما رویه حالت الحدث، او د ذکر شوی روایت نه مراد حالت د اودس دی په دلیل د ارشاد د نبی علیہ السلام چې انهما فرضان فی الجنابه او سنتان فی الوضوء. یعنی دا اصل کې دغه د استدلال جواب کوي. خلاصه د جواب دا د مولوي صاحبانو چې د حدیث ته فطرت تخریج اگر کې امام مسلم کړی، او بیا علما لیکي په دې حدیث کې دوه علتونه دي، او علماء کرامو هغه علل ذکر کړي، او باوجود د دې که بیا هم ذکر د عللو پکې هم نشي، ومنم چې د فطرت نه مراد سنت ده، نو بیا علامه خطابي او اکثر علماو نه رانقل دي چې امام نووي رحمت الله علیه د دې تصویب کړی دی. وایي بیا زموږ دپاره دا مضر نه ده. ولې؟ ځکه چې د سنت نه مراد دي چې مولوي صاحبانو دا کوم ځای متعین هغه سنت اصطلاحي ته نه مراد دی، بلکې دي کې 10 من الفطره، لس شیان چې دی د فطرت نه دي، یعنی هغه شیان دي چې نبی علیہ السلام هغه کړي دي په طریقې د چا سره؟ د عبادت سره. او کله ناکله یې پرېښي، دا معنا نه ده، بلکې کیدای شي چې د سنتو نه مراد د انبیا کرامو د مرسلینو څه شی وي؟ هغه طریقه مسلوکه وي.
عشر من الفطره سمان هغه سنت نه ده فطرت نه سنت یا خدا چې د فطرت نه سنت نه مراد او که ومنم چې د فطرت نه څه شی سنت مراد ده نو بیا په دې کې سنت نه دغه سنت نه ده مراد چې کوم سنت په نزد چا باندې دی د فقهاو بلکې مراد د سنت نه بدیږي کې هغه طریقه مسلوکه فی الدین شي لس شیان دي من الفطرته طریقه مسلوکه په دین دی یعنی داسې لاره ده چې په هغې باندې په دین کې څه شی کولی شي مزل کوی شي هغه طریقه مسلوکه لس شیان چې د دې طریقې مسلوکې د جملې نه دي کم دي نو یو پکې دا ده د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ